دننه د ګوګل په کورکي کې اور بلیږي دننه د ګوګل په کورکي کې اور بلیږي ملګرو نن مې بیا په دې زړګي کې اور باندېږي او خیر که په اوربل کې یې څو سپین ویښته ښکاره شول خیر که په اوربل کې یې څو سپین ویښته ښکاره شول لا اوس یې هم د حسن انمګي کې اور بلیږي او شعر دی چې اغیاره خدای دې ورک کړه په بارودو دې سوځلي اغیاره خدای دې ورک کړه په بارودو دې سوځلي تر اوسه په تیرا او تختاکي کې اور بلیږي نو شعر دی چې شپونکی وم په تکینه مې یو ښکلي اوبه څښلي شپونکی وم په تکینه مې یو ښکلي اوبه څښلې دننه او بهر په پتکي کې اور بلیږي ډېره مننه او غزل مقطع دی چې عجمه ډېر مې یاد شي په دې یخو شپو کې عجمه ډېر مې یاد شي په دې یخو شپو کې چې کله مې د کور په انغري کې اور بلیږي شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی درنو ملګرو مینوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د اسمان ستوري د پاڼې نه ستاسو ورور ستاسو ملګری عزت افریدي یو واره بیا د نور کله په شان په ادبي مراکه کې حاضر یم او نن سره ډېر ګران او محترم ښاغلی عجم افریدی صاحب دی چې تاسو سره وخت په وخت کې د اسمان ستوري د پاڼې نه شریک کړی دی او بیا هم یو ځل راغلي یو مونږ چې د عجم افریدي جذبات احساسات دی تاسو سره شریک کړو چې څه هم راوړي وي هغه به تیاورو نو وخت مو ډېر نه اخلم راځئ چې اول ورته په پروګرام کې هرکلی ووایو عجم افریدی صاحب په پروګرام کې درته هرکلی او ستړي مه شوي ډېره مننه عزت صاحب تاسو ټیم اسمان ستوري چې موږ ته بار موکار وکړو او موږ احساسات او جذبات خلکو پورې رسوو ډېره مننه کوم عجم صاحب تاسو هم چې موږ سره بار کې نه وای موږ سره بار غزلې وایو ملګرو مینوالو کتونکو تاسو له پته وي چې موږ تاسو سره د معرفي کړی هم دی اوس پښتنې هم د وخت سره تاسو سره شریک کړي دي خو کلام به تاورو عجم صاحب مینوالو سره کلام شریک کړو ډېر خوند دی مننه ایجاد صاحب غزل مطلع ده وی چې د څومره بلا ښکلو نه الفت یم پاتې کړی د څومره بلا ښکلو نه الفت یم پاتې کړی باور وکړه اشنا ستا محبت یم پاتې کړی او شعر دی چې نه یې زه لیدلی او نه ما چېرته لیدلی چې نه یې زه لیدلی او نه ما چېرته لیدلی د داسې خلکو سره غربت یم پاتې کړی ډېره مننه زه دومره ښه سړی نه یم چې ځان ته فکر وکړم زه دومره ښه سړی نه یم چې ځان ته فکر وکړم د ستا سره شیرین کوم قسمت یم پاتې کړی ډېره مننه او شعر ده چې بلا حسین زړګي ته راغلل او بیا لاړل بلا حسین زړګي ته راغل او بیا لاړل د تا سره زړګي کې صداقت یم پاتې کړی او شعر دی چې نه زور نه مې طاقت او نه ځواني شته د ملګرو نه زور نه مې طاقت او نه ځواني شته د ملګرو په دغه مزدورۍ کې خپل غیرت یم پاتې کړی ډېره مننه ایزاد صاحب غزل مقطع دی چې رقیبه زه عجم یم درنه هېڅ یره مې نشي رقیبه زه عجم یم درنه هېڅ یره مې نه وه د ستا سره د جنګ نه خوی خصلت یم پاتې کړی ډېره مننه ډېر خوندور ډېر الله کاله مینوالو کتونکو تاسو به ته هم خوند اخیستی موږ هم ته خوند واخیستو عجم صاحب ملګري به کلامونه خوښوي کلامونه په تمه وي ډېره پوښتنې کوو هم نه ځکه چې مخکې هم وویل چې تو د خلکو سره موږ چې کومې پوښتنې کړي دي خو بیا یوه پوښتنه لرو داسې په زړه کم غټ ارمان لرې چې مینوال هم خبر شي چې څه ارمان لري عجم صاحب ډېره مننه عزت صاحب ارمانونه خو ډېر زیات دي خو د یو ارمان مې په زړه باندې ډېر بیا ارڅي چې لار او بار پښتون زه په اتفاق او اتحاد سره یو وینم ډېره مننه عجم صاحب ټولو پښتنو د ارمان دی او پښتون احساس دی په زړه کې دی چې لر او بر پښتون یو شي یا ټول پښتانه یو شي اتفاق اتحاد وکړي نو ټولو پښتنو د ارمان دی نو زه یم چې یو بل کلام هم د مینوالو سره شریک کړه نو خوند وکړي مننه ایجاد صاحب غزل مطلع دی چې زمونږ کلي ته نه راځي دیدار پسې ړاندې شوې زمونږ کلي ته نه راځي دیدار پسې ړاندې شوې دا غټې سترګې مې په یار پسې ړاندې شوې او شعر ده چې شپه ورځ د کور په کار کې اموخته وي خړې پړې
شپه ورځ د کور په کار کې اموخته وي خړې پړې د پیغلې کلیوالې په سینګار پسې ړندې شوې. شعر ده چې دا ځنې خپل روزګار ته لته ورکړي ځان په کور کړي. دا ځنې خپل روزګار ته لته ورکړي ځان په کور کړي. د ځنو شاه ظالمو سترګې روزګار پسې ړندې شوې. او شعر دی چې د کلي په خاموشه زندگی سوده نشي. د کلي په خاموشه زندگی سوده نشي. د ځنې پښتنې مې په بازار پسې ړندې شوې. غزل مقطع ده چې غربت له خپل وطن څخه عجمه زلمي ورک کړل. غربت له خپل وطن څخه عجمه زلمي ورک کړل. وطن کې مېرمنې خپل دلدار پسې ړندې شوې. خوندور ډېر الله کله مینهوالو کتونکو تاسو واورېدو. د حاجم افریدي صاحب نه په خیر کې یو کلام اورو. حاجم افریدي صاحب په مینهوالو نه په خیر کې څه کلام شریک. غزل مطلع ده چې اوس به راغلی وې سپارلی و مړه کېدلې خو نه. اوس به راغلی وې سپارلی و مړه کېدلې خو نه. ما به لیدلې وې یو ځل ما څه خوړلې خو نه. او شعر ده چې ما ته د سله دیدن را نه کړو کوو رقیبان. ما ته د سله دیدن را نه کړو کوو رقیبان. د بام په سر به ولاړی چا لیدلې خو نه. د اختر ورځ وه زه دستا د کلي په لار زما غریب زړو جامو ته خندېدلې خو نه. غزل مقطع ده چې اشنا رښتیا ووایه څومره ما عجم پسې ته. اشنا رښتیا ووایه څومره ما عجم پسې ته. ما چې د کلي وکړه کډه جړېدلې خو نه. ډېر الله کاله مینهوالو کتونکو تاسو واورېدو. د حاجم افریدي صاحب هم ډېره مننه کوو چې ته د دمه زموږ سره. تاسو هم ډېره مننه کوو. اوس خپله مرکه راغونډوم. زموږ سره کیمرامین مظهر افریدي خپل کوربه عزت افریدي له ورکوي اجازت. د لوی الله په امان.